رحمان تب خپل دا بچي د صبر کوونکو نه عمومي د پیغمبر بچي او په خپل پیغمبر او ولې به دا خپل جواب نه ورکاو چې د محمد رسول الله پلار سبحان الله دوه دا اتو کلونه پلار ته وی وره چې په حکم کې درنه کمیرا نشي څه قسمه رحم د په ما منعونه کې رب العالمین ویل دي دا حکم پوره کول ضروری دي د اسماعیل مینه محبت شاته دی پاتې شي اسماعیل منی چاړه ولګو بابا جان ابراهیم علیه السلام ځان سره پټه رسۍ او چړکۍ اغستې وه وی بابا جانه دا چړکۍ چې دا کنه دا خط یې رکه دا سینت په ما باندې چاړه کېږي چړکۍ سمکارونه کې د الله په حکم پوره کولو کې کمی راشي او بابا جانه چې کله مې حلالۍ نو اول کار به دا وکړي چې ما به خپله وتړې په دې رسۍ به مې ښه مضبوط وتړې داسې نه چې د حلالولو وخت کې زه حرکت شروع کړم او ستا په ما باندې رحم راشي د الله حکم کې کمی راشي او دریم کار به دا و چې خپل سترګې به پټې کړې خپل سترګو باندې به ته پټۍ ولګئ چې کله ته ما حلالۍ زما په مرۍ باندې ته چاړه ایږدې داسې نه چې هغه ټایم کې تاله په اسماعیل باندې رحم راشي د الله حکم شاته پاتې نشي سپین ږیري پلار چړکۍ تېره کړه الله رب العالمین او د الله فرشتې د اسمانونو دروازې کولاو شوي دي د نظارې کتلو دپاره فرشتې جاړي چې دا به څه کېږي اسماعیل به نن حلالېږي ښه خپلې چوکۍ تېره کړه اسماعیل علیه السلام یې ښه مضبوط وتړه او بیا یې الټه پرېباسه بیا ابراهیم علیه السلام دا تیره چوکۍ واغسته او د دې ماشوم په دې مرۍ باندې ولګوله یو پیغمبر ته الله رب العالمین د صلیختو جنتی سړو طاقت ورکړی په جنت کې د یو سړي طاقت د دنیا او د سلو کسانو طاقت برابر دی هغه تکړه پهلوان چې په دې دنیا کې دی د سلو پهلوانانو طاقت به الله یو جنتی ته ورکړی او یو پیغمبر ته الله په دې دنیا کې د صلیخ جنتیانو طاقت ورکړی یعنی دی وبولئ چې الله رب العالمین دومره لوی طاقت یو پیغمبر ته ورکړلی لکه 1600 باډي بلډرانو کې چې کوم طاقت یې اندازه وکړه دومره تیره چوکۍ د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې لګوي پوره زور یې ولګاو مرۍ نه کټ کېږي ابراهیم علیه السلام بیا چوکۍ تیره کړه دوباره یې چوکۍ په دې معصوم په دې مرۍ باندې ولګوله او چوکۍ نه چلیږي اے مسلمانانو د دې ځای نه عبرت حاصل کړئ د دنیا فرعونانو نه مه یریږئ اور سیزن کوي په اور کې د سوځولو صلاحیت الله ایښی دی چې د الله حکم نه وي نمرود په اور کې ابراهیم وسوځېده جواب راکړئ که نه ونه سوځېدی چوکۍ کې د کټ کولو صلاحیت الله رب العالمین ایښی دی چې الله نه غواړي چوکۍ د دومره طاقتور سړي په لاس کې دا اسماعیل مرۍ کټ شوه نشو کړ اوبو کې د غرق کولو او د الو کولو صلاحیت الله یې خېره چې الله یې نه غواړي دریای نیل حضرت موسی علیه السلام او دا غون غرق کو فرعون بد شو نه بیا د الله چاهته چې فرعون سره خپل د قوم غرق شي نو ټول غرق او د الله چاهته چې موسی بد شي نو د اوبو جرأت نه چې موسی علیه السلام ډوب کړي هر څه د الله په حکم باندې کېږي ماشاء الله کانا څه چې الله غواړي هغه کېږي وما لم یشاء لم یکن څه چې الله نه غواړي هغه نه کېږي دین اسلام باندې کولو سینې سره عمل کوئ ستاسو څوک یو ویښته ته تاوان نشي رسولی چې څو زما د رب اجازت نه د چا د پلار جرأت نشته چې تا ته تاوان ورسي چې څو رب العالمین نه غوښتلي په درېیم ځل چې چوکۍ ولګوله نو چوکۍ ښکلې وچلېده مرۍ کټ کړه ابراهیم علیه السلام وی الله اکبر فرشتي وی لا اله الا الله اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر
वल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई फलिल्लाहिल हम्द। चौका वो चलेगा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी उकड़ा चिस्तरगे कोलावे करे इस्माइल अल्ट वलाल लामी खखरे गड अलाल करे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ओ फरमाई व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहिम आगा ज़ात है आगा शख्सियत है कि अल्लाह और तकुम वइलवा अल्लाह रब्बुल आलमीन आगा हर हुक्म पूरा कर ले वफ़ा वफादारी करेगा अल्लाह हर हुक्म पूरा कर ले तरदीब ओरिश अल्लाह पनुम मन खपल जे हो इब्राहिम कुर्बान को अल्लाह दा आगा बजे मने अल्लाह दा आगा बजे मने गडरा इस्तिवा इब्राहिम खपल तरफ इस्माइल दा अल्लाह पनुम मने अलाल कर ज़का अल्लाह वत्तबउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वही मिल्लत इब्राहिमी इत्तिबाउ कई आगा यो अल्लाह इबादत का उनकी आगा दबल चा इबादत न कहो। हाँ अजीजान दा सोच मत वही चवस दा नवे दौर रागल ले दा दिन जोर दे दिन हर जमाने दा पारा नवे दे दिन हर जमाने दा पारा राना दा दिन मने हर जमाने की अमल मुमकिन दे च जमास्ता दा ज़लो दिमाग और सफाई और अमल कवल ता तैयारी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दास कोर ना इब्तिदा करला कि पकोर के प्लार काफिर दे पकोर की निजाम कुफरिया दे पवन की सुपर पावर ताकत पर पूरी दुनिया मनी दे नमरूद दे आगे कि दा अल्लाह पदीर मनी दा अल्लाह पर कानून मनी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तनी तनहा दा कुफर मुकाबला करला दा इस्लाम तरवीज कर ले दा अल्लाह अहकामात दा अल्लाह बंदगान ता रसूल दी जमास्ता जमाने की ग्राम ले लाकर अवर खपल दजान न इब्तिदा को खपल पदिश पगनुन फुटा शपग फुटा जिस्म मनी दा अल्लाह दिन नाफिज को। अल्लाह रब्बुल आलमीन वया अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम ए अहले ईमान खपल जान बच गई व अहलीकुम नारा और खपल कोर वाला जहन्नम दा और बच गई।